خپل چلند په اړه موږ ته داسې تشریح کوي لارښوونه راته کوي چې په هغه قوم کې بدلون نه راولي چې هغه قوم په خپل نفس کې بدلون رانه ولي او غني خان بابا څه وایي وایي که خازې شنې میوې په قبر ولاړې که غلام مړ وم راځئ توکئ پې لاړې که په خپلو وینو نه وم لمبېدلی په ما مه پلیتوئ د جومات غاړې که د دښمن پوځ مې قطرې قطرې نه کا که د دښمن پوځ مې قطرې قطرې نه کا مورې په کوم مخ به ما پسې ژاړې یا به دا بېننګه ملک باغ یادن کړم یا به کړم د پښتنو کوڅې ویجاړې درنو هېوادوالو کوم انځورونه چې تاسې وکتل او کوم کړېدلي زموږ د ولس او په خاصه توګه د خاص روزګان د شالۍ ناوې د سیمې خلکو باندې چې کوم جنایتونه شوي ده تاسې په ژوندۍ بڼه د دوی د خولې واورېدل افغان ولسي غورځنګ چې دا چیغې وهي چې افغان ولس جنایت او جنایت کوونکو ته یرغمل شوی همدا یې لوی ثبوت نه دی تر دې نه بل څه ثبوت اسناد تاسې غواړئ چې زما قرآن عظیم شانونه سوځول کیږي زما ماشومان یې سوځول کیږي زما د مشرانو د سره پګړۍ رغړول کیږي ما کې نور عزت څه پاتې دی څه عزت پاتې دی راته څه راته پاتې شول زما د ولس مظلوم انسانان په ډبرو شهیدانېږي دا ولې دا ټول زموږ له لاسه افغان ولس نن لکه پرزه پرزه داسې پروت دی که واقعا غواړئ چې وژغورل شو افغانانو راځئ چې سره همدغسې راغونډ شو دا غږ نور ولس ته ورسوو په دې ارګ باندې غږ وکړو په دې ناټو غږ وکړو او پسې ورشو زموږ په پرېکړلي کې دا راغلل او موږ افغان ولسي غورځنګ د دې شاته په خپل سر ولاړ دی چې موږ به د دې جنایت کوونکو محاکمه خامخا غواړو او نظام دې موږ دې ته نه مجبوروي کرزی لالا د خپلې قرقلیو چپنې سره موږ دې ته نه مجبوروي چې د پښتون شمله د نور د بېعزتۍ ساتلو لپاره پښتون دی افغان ولس دی ټوپک ته لاس کړي موږ دې نه مجبوروي نور موږ په ټولو نړیوالو غږ کوو چې زموږ د کړېدلي ولس زما د سپین ږیرې عزت دې په ځای کړي زما د قرآن عزت دې په ځای کړي زما د سوي ماشومې پور دې راکړي که نه موږ به همدې لړۍ ته دوام ورکوو لاریونونه به کوو او چې څومره تاوتریخوالی وشو د دې مسؤول به دغه ارګ دغه ناټو او دغه نړیواله ټولنه وي زه یو دوه خبرې د ناټو مشرانو ته کوم چې د خپل کړېدلي ولس غږ د دوی په ژبه ور واوروم I call upon General Dumford. Listen very carefully. I call upon Barack Obama and NATO leaders. And I call upon civilized world. You listened to my victimized nation. You looked at the victimized pictures and videos. For many years we have called upon you. How could you morally justify your partnership with the WUMs, warlords, human rights violators, and mass murderers? You saw all these evil crimes. Do not push my nation to violence. Listen very carefully. If you do not listen, then what makes you different from occupiers and oppressors? This was an oppression you saw happened on my nation.
Do not push us to violence. Do not push us to violence. ډېره مننه.